د افغانستان په سویل ختیځ زون خوست او پکتیکا کې د تیرې شدیدې زلزلې له امله زرګونه خلک شهیدان او ټپیان شول چې هم مهاله ورسره ګڼ کورونه او ودانۍ هم ونړېدې. په یادو ولایتونو کې د یو شمېر خیریه بنسټونو او موسسو له لوري زلزله ځپلو سره خوراکي مرستې وشوې چې په همدې لړۍ کې ځینو ځوانانو په رضاکارانه ډول زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو هڅې پیل کړې دي چې تر دا مهاله یې زرګونه افغاني او نور توکي راټول کړي دي. د هیواد یو شمېر وزارتونو استازو دې ولایت ته د خپلو سفرونو پر مهال وویل د پکتیکا د وړمې شپې زلزلې له امله 2500 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پکتیا ولایت په کچه باندې خود جوش ځوانان هغه راجګ شوي دي د دوی لپاره د بسپنې راټولولو هڅې پیل کړي دي. په دې برخه کې ځانګړي ډول باندې دولتي اداراتو بېلابېلې مرستې وکړلې، دولتي چارواکي ټپیانو ته ورغلله، بېلابېل ادارات د سیمې ساحې ته لاړله او له سیمې نه لیدنه وکړله. دغه راز حتی بېوزله ځوانان، بېوزله ښځې راغللې، دلته مرستې وکړلې او په تیره بیا دلته یو نړیوال ته یو پیغام ورکوي چې دوی هم باید په دغه برخه کې ځانګړې مرستې وکړي. د افغانانو دغه ټپ چې اوس رامنځته شوی د دغه په ښه بڼه باندې درملنه وکړي. عام خلک له سوداګرو او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه هم د مرستې رسولو غوښتنه کوي او زیاتوي چې د یادو کورنیو لاسنیوی دې وشي. دلته خو موږ دا شکر الحمدلله د پکتیا ځوانان دي که سپین ږیري دي، خدای یوازې څوک 100 څوک 200 څوک 500 روپۍ دغه چاندي مرسته ورسره د پکتیکا ولایت هغه خلک چې زلزلې ویلي دي یو دپاره. زموږ غوښتنه د نړیوالو ټولنې او بشرپاله ټولنې څخه دغه ده چې په افغانستان کې بالخصوص پکتیکا او خوست ولایتونو کې چې کومه غمیزه رامنځته شوې ده دغه غمیزو د قربانیانو سره همکاري وکړي، مرسته ورسره وکړي تر څو د دوی دا غمیزه یو څه درد یې کم شي. او موږ هیله تر کوو، غوښتنه تر کوو چې دغه خلکو ته د کوم تاوانونه چې رسېدلي دي د دوی سره مرسته وکړي. زموږ د ځوانانو دا غوښتنه ده چې راسئ په دې کمپاین سره یو ځای سي او مرسته ورسره وکړئ. تر څو هم تر دې وخته پورې ډېرو خلکو بېلابېل ډول سره مرستې راوړي دي او صندوقونه ډک شوي دي. البته انشاءالله دا مرستې به په شفافه ډول سره تر مستحقو کسانو پورې رسیږي او یو روپۍ به هم نه ضایع کېږي. د یادولو ده چې د پکتیکا ولایت له زلزله ځپلو کورنیو سره د بېلابېلو هیوادونو او خیریه بنسټونو له لوري بشري مرستې د ویشلو لړۍ روانه ده.